انسان ډېر یو لالچي څیز دی. انسان په دې دنیا کې ډېر احتیاط کوي په هر یو باب کې، لیکن ډېر د حیرانتیا خبره ده او هغه خبره چې زما ذهن ته نه ګوزېږي او ما ته دې جواب نه دی معلوم. که تاسو سره مالي جواب راکړئ چې د انسان د آخرت په باب کې ولې دومره بې باکه دی، ولې دومره بې احتیاطي کوي دا سړی. لکه مثال په طور یو سړی دی چې هغه یو باغ ته یا یو ځنګل ته ورننوځي او د دغه باغ یا د ځنګل مخې ته یو سړی ولاړ دی او هغه ته ووایي چې څه خلکو به دغه باغ یا ځنګل کې څه ماران لیدلي دي، ډېر ضرري مخلوق دی چې هغه تاله تکلیف درکولی شي. دې وجې نه ته د هلک ته ځان سره واخله او کیدای شي ستا په کار راشي. اوس تاسو ماته ووایه ملګرو چې آیا دا سړی به د احتیاط په طور باندې دغه هلک ته ځان سره راخلي او که نه راخلي؟ نو زیات چانسز دا دي که نه چې دا سړی به دغه هلک ته راخلي. دی به وایي چې لکه دا هلک ته دومره وزني نه ده، راوبخلم د خپل ځان سره، کیدای شي زما په کار راشي. او که داسې صورتحال چېرته راپېښ شي نو خپل ځان به بې بچ کړمه. دغه شان که یو سړی چېرته بزنس یو تجارت شروع کوي، د هغې نه مخکې به دې څومره سوچ او فکر کوي چې په دې کار کې ما ته څومره چیلنجز مخې ته راتلی شي، څومره نقصانات سره مخ کېدی شم، څومره خطرات مخې ته ماته موجود دي. دی به د هغې دپاره ټول ګوري او که نه به ګوري. او که سړی راپاسي هغه ته ووایي چې هلکه زه په دې کار کې ډېر ماهره یم او تا ته مشوره درکوم په دې تجارت کې کاروبار کې او تا ته لاره ښیم، ستاسو څه خیال دی چې دا سړی به دغه سړي دا خبر قبوله کړي که نه؟ بلکل دی به هغه ته هرکلی ووایي، هغه طرف ته به منډه ووایي چې ما پوه وکړه او کوشش وکړه چې زه د نقصان نه بچ شم. اوس دغه شان خبره د آخرت په باره کې د ملګرو چې دې انسان ته ویلی کېږي چې آخرت را روان دی. په دې قبر کې چې موږ انسان کېدو نو داسې یو عامه کنده نه ده، بلکې د بل یو عالم دی چې انسان ورته ورځي. آخرت راتلو واله دی، قیامت راتلو واله دی، الله به حساب کتاب کوي، بیا جنت او جهنم دي. چې کله انسان دا خبره کېږي نو دې د احتیاط ولې نه کوي؟ په دې کې ولې دې بې احتیاطي کوي، ولې بې باکه کېږي؟ اکثر انسانان داسې چې هغه مشرکین شي، اکثر انسانان داسې چې هغه ملحدین وي، په الله باندې یقین نه ساتي او وایي چې بس دا دنیا ده بل څه نشته. د انسان ولې دومره بې باکه دی د آخرت په لحاظ سره او د دنیا په لحاظ سره دومره حریص ولې دی؟ آخر د دې وجه څه کېدلی شي ملګرو؟ نو زه په دې خبره نه پوهېږم چې آخر د انسان په دې باره کې ولې دومره بې باکه دی. ما سره خو د دې جواب نشته. ایا تاسو سره د دې جواب شته؟ د دې څه وجه کېدلی شي آخر؟